سلامونه او نیکې هیلې افغانان ورونو دا پاس مې قسم لګولی او ویډیو هم در باندې اخره کې ګورم په یو څو خبرې سره کوم په بغلان کې په یو کور باندې طالبان ورنوتي او د کور د بامونو نه د کوټو نه په ملي اردو والا د راکټونو باندې حملې کوي او په دې کور کې ماشومان ښځې سپین ږیري موجود دي افغانان ورونو تاسو ته معلومات یې زه دروغجن سړی نه یم ما ډېرې ویډیوګانې په دغه بمبارینو باندې کړي خو ما ته معلومات نه و چې طالب جانه ته څومره دروغجن وختې ما ته معلومات نه و چې طالب جانه ته د اسلام نه څومره استفاده کوې لکه څنګه چې د مجاهد لیډرانو وکړه نن ستا اصلیت ما ته معلوم شي چې دا 18 کاله تا موږ ته دروغ ویلي دا 18 کاله ته دا خبرې کولې چې حکومت دلته بمبارۍ نه کوي بې ګناه ولس شهیدانوي خو نن موږ ته معلومات وشي چې د دې کورونو نه تا استفاده کړې دا 18 کاله ته د دې کورونو نه استفاده کړې ته چې نن پوسته ونیسي ولس ته وایې راشي چورې که دا ستا جهاد دی دا د پیغمبر علیه السلام جهاد دی دا صحابه جهاد دی چې ته په کور ورنوځې او د کورونو نه په خلکو په حکومت باندې حملې کړي که اوس د حکومت تیاري راوړي دلته بمباري وکړي نو ته به د خپل مړي پټې او دا د ولس مړي دغه ته ښې میډیا ته ښې چې وګوره دا تیارو بمباري کړې ده ډېره دوکه دې وکړه ځکه چې ته د خپل چوکۍ دومره شوق اخیستی ته ولاکې نه د اسلام په قصه کې ولاکې نه ته د ماشومانو په قصه کې ولاکې نه ته زموږ د خویندو میندو په قصه کې ولاکې نه ته د افغانستان په قصه کې ولاکې نه ته د ملي شتمنیو په قصه کې صرف او صرف د چوکۍ شوق دی چې اوس ځان سره رقم ورسي دې ته د جهاد نوم مه ورکوه دې ته د اسلام نوم مه ورکوه مه دا اسلام داسې دنیا ته ښیوه چې دا یو وحشت دی دا جهاد خلکو ته داسې مه ښیوه چې دا جهاد ګنې دغه غلا ده د خلکو په کورونو ننوتل دي او بیا په حکومت باندې حملې کول دي تاسې ډېره دعا کوم ما خپله ډېرې ویډیوګانې په دې کړي ولسه خو ما ته معلومات نه و چې طالب مقصد بل شی دی اسلام یې نه دی او نه جهاد دی او نه افغانستان دی د ده مقصد چوکۍ ده د دې بې ګناه ولس چې ستا د لاسه په کورونو باندې بمباري شوې ده د دې جواب به ته ورکړې حکومت به یې نه ورکړې زه پوهېږم چې 10% به حکومت د غلطي شوي مګر 90% نن دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده چې ستا د لاسه دا خلک شهیدان شوي زه ستاسې دومره خلاف سړی نه ما ته خلکو کنځلې کړي ستاسې په سرونو باندې د طالبانو په سر باندې ما ته خلکو بد رد ویلی چې ته یېرېږي ما ویله چې تاسې د اسلام پتنګانه تي زه څه خبر وم چې تاسې د خپل شخصیت چوکۍ دپاره د هر شي نه تېر استئ څنګه چې هغه نور وکړه په 290 کې هماغه نقشه باندې تاسې روان استئ خو هېڅکله به تاسې اوس کامیاب نه شئ ځکه ولس ویښتې دا ویډیو تاسې وګورئ او قضاوت په تاسې پرېږدم ولسه ډېره دوکم موږ افغانانو ته خصوصا ما ته هم راکړه زه څه خبر وم چې تاسې څه دروغ درب په دې لایفونو په دې خبرو کې کول نن هم اصلیت معلوم شو دا مسلیت دی وګورئ پیغمبر علیه السلام داسې په کور ننوتي اصحابه داسې په کور ننوتي دا ستاسې جهاد دی د پنجاب ټوپک هم لاس کې نیولی لګیا بارك الله فينا لكن ترى بس تكبير الله اكبر Porto الله اكبر بارك الله بس تعالى انا نجدو تعالى انا نجدو اسماعيل بيراق ولا بيراق بيراق ماركت وهذا الشريط الله أكبر
دا خو هغه خو دغه چې دا پلاستر نیولې بس